او زمونږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو به د الله ټول غمونه ختم کړي یو صحابي راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وی یا رسول الله زه چې کله دعاګانې غواړم نو د دعا په دې دوران کې به په تا باندې درود څومره ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ستا مرضي دی چې څومره وې او چې څومره وې نو خیر پکې دی هغه وی یا رسول الله درې حصه به درود ویم او دوه حصې به ځان د دعا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ستا مرضي ده چې څومره ډېری وي خیر ډېرېږي هغه وی یا رسول الله چې بیا به داسې کار کومه چې نیم به درود ویم او نیم به دعاګانې غواړم هغه ورته ویل چې ته څه کوې کوه خو چې څومره درود ډېری نو دومره پکې خیر ډېر دی هغه وی یا رسول الله دوه حصې به درود ویم یوه حصه به دعا غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې څومره ډېرې دومره ښه ده هغه وی یا رسول الله بس دعا به د ځان دپاره نه غواړم چې په تا به صرف درود ویم نه صرف به په تا درود ویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ډېره ناشنا خبره وکړه او زموږ د ټولو د ارمان دی دا خبره موږ ټول غواړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې صرف په ما باندې درود وې نو بیا خو به د الله ټول غمونه ختم کړي او ټولې مسلې به درته اسانې کړي دا راشي موږ پسې دا ملګري وظیفو له وختي مې یو ملګری راغی وظیفه یې غوښته چې جی موږ ته وظیفه وښایه هغه وظیفه دې څه وښایي چې دینداره شي نو اکثر وظیفه دغه غواړي چې کار مې برابر شي او پیسې لږې ډېرې شي او ریال او ډالر ډېر شي او کور جوړ کړو بنګله جوړ کړو دې پوله ګرځي نو زه درته دا وظیفه ښیم دا نبوي وظیفه ده نبوي خو زموږ د خلک د هغه وظیفو سره عادت شوي دي هغه پیران مریدان یې چې ورته بیانوي 1 لاک پیرې به دا ووایي او 1000 پیرې به دا ووایي او بیا په دې دانو باندې چې چوپ کړي او بیا به دا چلو کړي او بیا به په چینۍ باندې چوپ کړي او څوک وایي په خاوره به یې چوپ کړي دې وظیفو ته زموږ خلک خوشحالي چې هغه بې سنده دي اوس دا وظیفه چې ته کومه زه بیانوم د صحیح حدیث کې راغلی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي چې څوک په پیغمبر باندې درود ډېر وایي الله ورته د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي په تا قرضه ده دې درودو سره به ختمه شي کار درته نه میلاویږي درود ډېر وایه الله به ته پیدا کړي بچي دې نه کېږي درود ډېر وایه الله به نیکمله بچي درکړي کلي ته د تلو ترتیب دې نه برابرېږي درود ډېر وایه الله به ترتیب برابر کړي بیماری ده نه ښه کېږي درود ډېر وایه الله به دله بیماري ختمه کړي هره مسله په دې درودو سره الله حل کوي